ولسمشر غني وایي داسې هیڅ تضمین نشته چې خوشي شوي طالبان به امنیتي ګواښ نه پېښوي. سلام، وخت مو پخیر. که غواړئ په دې باب معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي داسې هیڅ تضمین نشته چې خوشي شوي طالبان به پر امنیتي ګواښ نه بدلیږي. پرون پنجشنبه ماښام د امریکا بهرنیو اړیکو له شورا سره په ویډیو غونډه کې ولسمشر غني ویلي په نړۍ کې سولې یوه بیه درلوده او د دې طالبانو خوشي کول هغه بیه ده چې په دې پړاو کې افغانستان لنډوي. د ولسمشر غني په خبره طالبان باید ثابته کړي چې په خپلو لیکو کې د مدیریت او ادارې توان لري او هغسې چې ژمنه یې کړې کسان به یې بیرته د جګړې لیکو ته نه ستنېږي. د مشورتي لویې جرګې له غوښتنې او د ولسمشر غني د فرمان لاسلیک نږدې 3 ورځې وروسته د 400 طالب زندانیانو د خوشي کولو لړۍ د پنجشنبې په ورځ ناوخته د اګست په 14مه پیل شوه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایان جاوید فیصل وایي د لویې جرګې پرېکړې ته په پام پرون له 400 طالبانو 80 تنه خوشي شوي دي. د نوموړي په خبره دا بندیان د افغانانو خپلمنځي خبرو هڅو کې د چټکتیا او پراخ اوربند لپاره خوشي کیږي. د بندیان کابل کې له څرخي پل زندان خوشي شوي دي. د طالبانو او امریکا د دوحې تړون له مخې په کار و د افغانانو خپلمنځي خبرو لپاره دا ډله 1000 حکومتي بندیان او حکومت هم 15000 طالب زندانیان خوشي کړي. د بندیانو خوشي کولو بهیر کې له ځنډ سره سره افغان حکومت د طالبان له ورکړې نوملړ له مخې نږدې 4600 بندیان خوشي کړل، خو نږدې 400 بندیان خوشي کول یې په دې ځنډولي وو چې د دوی په خبره لوی جرمي دوسیې لري. وسلوانو طالبانو هم ویلي چې د دې بندیانو له خوشي کېدو پرته د سولې خبرې نه کوي. افغان ولسمشر د دې 400 بندیانو د برخلیک ټاکلو لپاره 13 جمعه مشورتي لویه جرګه راوبلله او د جرګې د بندیانو خوشي کول تایید کړل. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د اګست په 10مه په ارګماڼۍ کې د هغه د دواړو مرستیالانو د افغان دولت د مرکچي پلاوي د مشر او قاضي القضات په حضور کې د دې زندانیانو د خوشي کولو فرمان لاسلیک کړ. خو په ورته مهال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د 400 طالب زندانیان د نړۍ لپاره خطرناک بولي. ولسمشر غني د پنجشنبې په ورځ امریکا کې یوه اندیز یا فکري مرکز ته د ویډیو له لارې خبرو کې وویل تر دې مسئلې مخکې د سولې غوښتنو په اړه اجماع وه خو د بیې په اړه یې نه وه. نوموړی زیاتوي اوس موږ د دغې بیې یوه لویه برخه پرې کړې هم ده او دا معنا لري چې سوله به پایلې هم ولري. د خطرناکو مجرمانو او د نشه یي توکو قاچاقیانو خوشي کول ښایي موږ امریکا او نړۍ ته خطر پېښ کړي. د دې بندیانو د خوشي کېدو د فرمان له لاسلیک 3 ورځې وروسته د دوی د خوشي کېدلو لړۍ بېګا پیل شوه. ویل کېږي چې د دې 400 طالب زندانیانو له خوشي کولو وروسته به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د مشورتي لویې جرګې د پرېکړې له اعلان وروسته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین وایي که د دوی بندیان خوشي شي نو دوی به په یوه اونۍ کې مخامخ خبرې پیل کړي. ویل کېږي د جمعې په ورځ ممکن هم د دې بندیانو له ډلې ځینې خوشي شي. بېګا د 80 بندیانو د خوشي کېدو مراسمو ته خبریالان وربلل شوي نه وو. وسلوالو طالبانو د اګست په 12مه په یوه خبربانه کې تور ولګوه چې داعش ډله غواړي هغه وسایط په نښه کړي چې ټاکل شوې ده د څرخي پله له زندانه به د طالبانو پاتې بندیان لیږدوي. طالبان همداراز تور لګوي چې په دې پلان کې له داعش سره د حکومت استخباراتي کسان، یو شمېر نظامیان او د امنیتي پوستو قمندانان شریک دي. خو د افغان حکومت د سولې وزارت وایانده نجیبه انوري له خبریالانو سره په خبرو کې د طالبانو دا تور ونه مانه. دا موضوع په کلکه ردو ښایي خطرونه وي او افغانستان کې ترهګلې ډلې شتون ولري او داسې پروګرامونه به هم وي خو افغان حکومت د داسې کار اجازه نه ورکوي. که غواړئ له موږ سره نورې ویډیوې تعقیب کړئ زموږ چینل سبسکرایب له نور ملګرو سره شیر او ویډیو خوښه کړئ. تر بیا مو په لوی او بخونکي خدای سپارم هر چیرې چې یاست خوښ او بریالي اوسئ. بلال احمد نوراني شور نیوز.